دا د نورګل ولسوالۍ د مزار درې اړوند د ودیرو کلی دی. دلته ډېرې زیاتې مرستې شوي دي، خو د خلکو سره یو تشویش دا دی چې آیا دغه مرستې په سمه توګه دوی ته رسېدلي دي او که نه. د دغې خبرې د لټون لپاره دلته راغلي. خدای دې نور ساته له تاوده باده، خدای دې نور ساته له تاوده باده، ستا صدقه شم صدا باده. ولنی کور دی چې هلته نقشې اچول کېږي او د چونه چې نو افتتاح دې ځای نه ده. تقریبا په اول قدم کې به 20 کورونه وي چې هر کور 2 اتاقه، 2 تشنابه، یو اشپزخانه، یو برنډه، یو دهلیز وي. خدای دې نور ساته له تاوده باده، خدای دې نور ساته. ماشاءالله ډېر پالل شوي، ډېر منډې وال او نور هم وایي او موږ نور هم غوښتنه د دوی نه کوو چې موږ سره بیا منډه ووایي. کور ودان د ټولو نه مننه کوو. په سوشل میډیا او په نورو پلیټفارمونو کې یو نیوکه عموما دا وي چې خیریه بنسټونو یا چې څنګه په کار او مرسته ونه رسوله یا څومره چې شوي وو هغومره مرسته ونه رسوله. هغه څوک چې دلته نه راغلي دغه خلک یې نه یې ګړولي کتلي نه هغوی یو دغه انتقاد کوي. تاسې هغوی ته څه سپیناوی ورکولی شئ؟ هر کوره زی جنازې دي، زی جنازې دي، بچ بې مورا مور بې اولاده. وایي دغه سختي چې را په یاد کړم جړېږم زه لکه خزان پاڼه مې والې جړېږم زه موجود به مړ به ورته جمع به دوستان چې سوال جواب ته جمله کې راچاله. زما وطنه زما هیواده، ستا صدقه شم صدا باده. سلامونه د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. دا د نورګل ولسوالۍ د مزار درې اړوند د ودیرو کلی دی، چیرته چې تیرې خونړۍ زلزلې کې تر ټولو ډېره ویجاړي رامنځته شوې وه. دغه کلی په مکمل او په بشپړه توګه له منځه تللی و. دلته ډېرې زیاتې مرستې شوي دي، خو د خلکو سره یو تشویش دا دی چې آیا دغه مرستې په سمه توګه دوی ته رسېدلي دي او که نه. د دغې خبرې د لټون لپاره دلته راغلي وو. همدارنګه که څه هم دوی ته د کورونو په برخه کې هم د دوی لاسنیوی شوی دی. بېلابېلو خیریه بنسټونو دلته دوی ته د کورونو د جوړولو سینه ډبولې چې تازه قمر بنسټ نن د 20 کورونو د جوړولو لړۍ پیلوي. دلته دغه کلي کې 20 کورونه جوړوي. نو له دوی سره به غږیږو تر څو دوی په راتلونکي کې دا چې ژمی هم راغی نورو کومو مرستو ته او کوم لاسنیوي ته ضرورت لري چې خلک او حکومت باید په دغه برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي. په نن خپرونه کې را سره تر پای پاتې شي او له دغه ټولو موضوعاتو څخه خبر شي. خدای دې نور ساته له تاوده باده، خدای دې نور ساته له تاوده باده، ستا صدقه شم صدا باده، ستا صدقه شم. درنو لیدونکو، نو څنګه چې مې دغه خلک ولاړ دي دا خلک دي چې د مزار درې اوسېدونکي دي او زلزلې متضرره کړي وو. د دوی سره څو لنډې خبرې کوو په دغه تیرو مرستو چې دوی ته را رسېدلي دي یا نه او اوس په کوم وضعیت کې د ژوند دی. پیل کې خو حاجي صاحب ستړی مه شي. السلام علیکم ورحمة الله. خیر اوسې. ډېره مننه حاجي صاحب. پیل کې راته دا وویل چې دلته مزار دره کې د کوم کلي اوسېدونکی؟ زه د ودیرو کلي اوسېدونکی یم، وزیر خان د همدې کلي. ډېره ښه ده. نو زلزله تېره شوله، حتما دغه ټول کلی متضرره شوی او تاسې به هم زیان لیدلی. خیریه بنسټونو حکومت مرستې وکړلې، له مرستو یې راضي وي؟ څومره مرستې راورسېدې؟ ډېر ترې راضي او ډېرې مرستې موږ سره کړي دي او کوي او بیا هم ترې موږ غوښتنه کوو چې دا جمعې را روان دی موږ دپاره سرپناه دغه وکړي. دا اوس خو شهیدانو کورونه دي، بیا پسې زخمیان دي، دا نور خلک به څه کوي؟ دا نور ماشومان به څه کوي؟ د دوی دپاره مطلب غږ جګول پکار دي چې د دوی دا به کوم ځای کې ویده کېږي. تر اوسه خو ښه پالل شوي وایي؟ اوس ماشاءالله ډېر پالل شوي، ډېر منډې وال او نور هم وایي او موږ نور هم غوښتنه د دوی نه کوو چې موږ سره بیا منډه ووایي. کور ودان د ټولو نه مننه کوو. ډېره مننه. ژمی را روان دی که نه، او بیا په دغه ساحو کې خو اوړی یخي، نو ژمی خو به طبعا ډېر زیات یخي.
کومو توکو ته یا کومو شیانو ته څه ته ضرورت لري چې په دغه برخه کې مرسته وشي؟ یاره اوس خو موږ ته کمبلې ممبلې موږ ته میلاو شوي دي خو ترشکونه نشته او د دې نارینهو دپاره کورتۍ مرتۍ او دا نور د بعضې دغه نشته جرسیانې مرسیانې یخني ده که نه ماشومان دپاره راغلي دي په خبره پوه شوې او کلی خو په مکمل ډول ړنګ شوی نور دغه ټول کلی به په همدې میدان کې همدې میدان کې دی ټول کلی په میدان کې نو قمر بنسټ خو تقریبا 100 کورونو افتتاح نن کوي او موږ ته ډاډ هم راکړو چې آینده کې موږ نور کورونه هم جوړوو دغه خلکو ته خو دغه به داسې په تدریجي ډول باندې مخکې ځي. صحیح ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ. کور ودان ډېره مننه حاجي صاحب. څنګ ته مې یو بل حاجي صاحب ولاړ دی د سره هم څو لنډې خبرې کوو. حاجي صاحب ستړی مه شي. به ته ستړی مه شي خیر راغلی تاسو ټول ستړي مه شئ. خیر اوسې ډېره مننه حاجي صاحب. نوم محترم دی څه دی؟ نوم یې اصل خان دی. نوم دی دا سړی چې تاسو سره ګډېده د ده پلار او زما پلارونه دي. د ده وزیر خان نوم دی زما نوم اصل خان دی. زما او د ده پلارونه دي. دا د حاجي صاحب زوی دی او مطلب زمونږ تره او حاجي کړی 2000 حاجي کړی دی او موږ د دې کلي اوسېدونکي د ودیر کلي او ښه صحیح تاسې موږ سره مرستې هم کړي دي. موږ په تاسو باندې موږ په تمام خلکو باندې خدای دې هر څه سره ښه وکړي. ټولو مننه ډېره خلکو نه خو به خفه نه نه هېچا نه هم خفه نه هر څه نه موږ خوشحاله. ډېره مننه حاجي صاحب. نو تا سره خو به شخصي ډول باندې مرستې شوي که نه؟ ما خو خپله زما نوم بیخي لیکل شوی نه دی که نه او دا زامن سره لاره کړی دی. زه خو نوم لاول کې دا زامن خو دی یو خط بل ځای کې یو شی زه نه وم او مطلب خو خدای موږ ته ټول تا شی رسولی دی نو موږ به مني که نه چې موږ سره کړي دي. ډېره مننه ډېره مننه حاجي صاحب. مخکې د مرکې نه مخکې د ویل چې ملنګ جانۍ سره مې کار دی دا څه هغه خبره دې څنګه وه؟ هغه خو موږ هغه خو مې درته وویل نو تاسو خو په خپله واورېدل نو غلط شعرونه خو زما نه وکړل. اوس بل شعر د نه یو اورو یو بل شعر راته وویوه. بل شعر خو داسې شعر دی که نه چې دا خو رقم شعرونه دي خو د شعر خو ما غونه ما ته ویو چې لږ شی او مرچکې هم دغونه لږ یو دغه لري نو ټول مرچک خو څوک نه خوري وګه هغه مرچک خو دی زمونږ په بل ملګري وخوړو اوس په موږ باندې نو اوس به په تا باندې کوم شعر واورو بس چې تار شعر وی موږ بیا واورو. وایي که نه وایي هلته به څه کړي چې بندي د ګورستان شي چې سوال جواب ته د ملي کې را چالان شي. د اوله سوال به درنه وکړي چې منره به وکړه چې نیکي کړي سوال جواب به په ادب وکړه په صادقانو به مشکل وار آسان شي چې سوال جواب ته د ملي کې را چالان شي. هلته به څه کړي چې بندي د ګورستان شي. د اول سختي د ځان قدم دویمې ګور وایم د تا نه پاتې د نیمګړې دنیا کور وایم ته به د خاورو سره خاورې د بیابان شي چې سوال جواب ته د ملي کې را چالان شي. هلته به څه کړي چې بندي د ګورستان شي. وایي د هغه لا څه کې یو ورځ به د معاشر راشي په فریادونو به زمونږ پیغمبر راشي زمونږ شفیع به محمد آخر زمان شي چې سوال جواب ته د ملي کې را چالان شي. وایي دغه سختي چې را په یاد کړمه جړېږم زه لکه خزان پاڼه مې والې زیړېږم زه موجود به مړ به ورته جمع به دوستان شي چې سوال جواب ته د ملي کې را چالان. ماشاءالله ماشاءالله ډېر شعر دی خپلو کاکا لکه نه دا د بل شاعر مې ته وویل. ډېره مننه کاکا خدای دې ژوندی لره تر ډېره کور ودان. ته کتابي شعر وغږوه کتابي شعر دی وغږوه بالکل ډېره مننه خدای دې خلک ټول کتابي دي که غلط شعرونه نشته نه غلط پکې چیرته دي ټول ښه دي ماشاءالله ډېر ښه ډېره مننه کور ودان. تا د خاطره مې وویل که نه نو بس احسان دې منو کاکا احسان دې منو ډېره مننه. له هر کوره زی جنازې دي زی جنازې دي بچ بې مورا مور بې اولاده درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. پیل کې مې یادونه کړې وه چې نن قمر خیریه بنسټ په ودیرو کلي کې د یو لړ کورونو د جوړولو لړۍ پیلوي. نو څنګ ته مې د قمر خیریه بنسټ مسؤل الماس صاحب تاسې پېژنئ څنګ ته مې ولاړ دی د سره څو لنډې خبرې کوو. پیل کې خو ستړی مه شي په خیر راغلی الماس. خیر راغلی الله خوشحال لره مننه عزتمن شي. خیر اوسې ډېره مننه. نو دا چې تاسې د کونړ زلزله ځپلو لپاره منډې ترلې وکړې تر خپله وسه مرسته وکړه. له دې مخکې چې دا نن خو تاسې د کورونو لړۍ پیلوئ له دې مخکې په کومه برخو کې تاسې دلته رسیدګي کړې ده؟ نو تقریبا 2 میاشتې د زلزلې تېرېږي او زه بیا هم اول ستاسو د کامرې له لارې مننه ټولو هغه
ورونو څخه کومه چې د کونړ له مظلوم ولسونو سره همکاري وکړه. دا سختو حالاتو کې دلته راغل، شپه ورځ چا ډوډۍ ورکوله، چا خیمې. خو در مجبور به ووایو چې ټول نه ډېره مننه. د قمر بنسټ خصوصا په هغه اولو لومړنیو ورځو کې چې کوم خوراکي مواد او همدارنګه بسترې او کمپلې په مختلفو کیمپونو کې هغه مو توزیع کړ. بیا موږ دې سره وعده کړې چې موږ انشاءالله کورونه جوړوو د دولت او د دلته چې کوم شته کمیسیون دی دې سره په هماهنګۍ موږ دې سره په ارتباط کې وو. نو اوس هغه ځایونه مشخص کړل. نو قمر بنسټ انجینري ټیم دلته راغلی، تاسو هم دلته وینئ عملا چارې د کورونو دلته شروع شوي دي. نو لګیا وو دغه اولنی کور دی چې هلته نقشې اچول کېږي د چنار چې نو افتتاح دې ځای نه ده. تقریبا په اول قدم کې به 20 کورونه وي چې هر کور 2 اتاقه، 2 تشنابه، یو اشپزخانه، یو برنډه، یو دهلیز وي او اول قدم کې به 20 کوره جوړو. هغې نه وروسته دا لړۍ به انشاءالله مخته ځي. ډېره مننه. بس خدای دې په خیر کړي، خدای تاسو ته نور هم وسو توان درکړي چې نور هم دلته د دې خلکو لاسنیوی وکړي. تر ډېره تاسې به مور سره مخامخ کېږئ په سوشل میډیا او په نورو پلیټفارمونو کې. یو نیوکه عموما دا وي چې خیریه بنسټونو یا چې څنګه په کار و مرسته ونه رسوله یا څومره چې شوي وو هغومره مرسته ونه رسوله. هغه څوک چې دلته نه راغلي دغه خلک یې نه یې ګړولي کتلي نه هغوی یو دغه انتقاد کوي. تاسې هغوی ته څه سپیناوی ورکولی شئ؟ اول خو زه به یو خبره دا وکړم چې دلته الحمدلله نظام د سیستم دی. دلته موږ خصوصا خیریه بنسټونه دا د وزارت عدلیې مربوط دي. که هغه یو وي دوی څومره چې عدلیه وزارت په اړیکه کې وي حسابدهي ټول هغې ته حتی په کلنی راپور همداسې روبوار یا د 4 میاشتو راپور دا ټول د هغې په واک کې ورکول کېږي. نو زه خو دا وایم چې هغه څوک چې مرستې کوي هغه یو څوک چې یو اداره ګوري هغه مرسته چې ورکوي په سترګو پټې نه ورکوي. الحمدلله قمر بنسټ ټولو خلکو ته په کم وخت کې که د لمر غوندې روښانه دی. هرات کې موږ الحمدلله هغسې مرستې مثال خبرې په پکتیا او په ګیان او برمل او هغه ساحو کې پکتیکا کې نو پاتې سو کونړ. نو دا تاسو عملی چارې وینئ. نو یو خبره دا د چینیوه کې د ټولو حق دی. ولې هغه خلکو ته زه دا حق نه ورکوم چې هغې دلته مرسته نه یې کړې، هغې دلته عملي میدان ته نه یې راغلي. نیوکه او سراتیر سا حسابدهي باید هغه خلکو ته ورکول سي چې هغې عملا دلته موجود وي، هغې عملا دلته مرستې کړې وي. نو الحمدلله هغه مرسته کوونکو ته موږ خپل راپور ورکوو. نو دلته قوم دی، قوم انشاءالله زموږ ټول کارونه وګوري. ډېره مننه کور ودان. الماس صاحب یو خبره دا چې دلته خو تقریبا په زرګونو خلک متضرر شوي وو. دغه لومړی جوپه چې ستاسې 20 کورونه جوړوئ ورته د دغې له منځه دغه 20 کسم بیا څنګه انتخاب کړه؟ دلته کمیسیون دی. کمیسیون بیا د کلي خلکو سره دی په تماس کې د هغې غونډې وي د کلي ملکان. نو هغې ټول ورسره تماس کې ناستې ترسره کړي دي. نو د موږ د کمیسیون د انتخاب په اساس باندې مخته ځو، خپل ځان ته حق نه ورکو. نو کمیسیون چې څوک راته ښیي په کوم کلي کې لاړ سي، مثلا په دې کلي کې موږ ته 6 کوره ښودلي یا بل کلي کې 5 هلته دي همداسې په بل کلي کې. نو د هغې د انتخاب په اساس باندې موږ مخته ځو او کار ورته عملا ډېره مننه. یعنې دغه 20 نفر هغه څوک دي چې تر ټولو ډېر مستحق. نو مخکې مې هم ویل چې د کمیسیون فیصلې یا د هغې پرېکړې ته موږ په هغې باندې پوره باور لرو او څه چې هغې فیصله کړې هغې ځای راښودلی موږ راغلي عملا حتی چې موږ دلته کلي کې پوښتنه وکړه دا کلیوالو ویلی چې اول حق د دې کېږي. نو باور یم انشاءالله چې داسې خلک انتخاب شوي دي چې هغې مستحق دي. تا دې کې زیات شهیدان هم سوي دي، ښې کورونه مکمل ړنګ هم دي. نو اول قدم کې دی بیا دویم دغسې زخمیان. دغه 20 کورونه دلته د همدې کلي کې دي که نه نورو کلو کې؟ مخکې مې هم ویل چې یو 5 دکې دي، یا خواته بل کلی دی 6 که 15 هغلته دي، همداسې دې طرف ته کلی دی، مختلف هغه کې کلو کې دي. بیا آینده کې د نورو مرستو څه ډاډ ورکولی شئ؟ بالکل زموږ تقریبا پلان هم شته دی. که چېرته زموږ مرستندویه ټولنې دي، مرستندویه ادارې دي، هغې را سره وعدې کړي که چېرته هغې را مخته سي انشاءالله موږ کولی شو دا تعداد زیات کورونه او دوستان غواړي دا جاري صدقه د برخه واخلي. یو څو ورونه دي یو ځای شوي چې یو کور موږ ته جوړ کړه، حتی موږ هغه کوی شو د دې ورونو نومونه ولیکو چې دا کور دی. موږ د یو پول حیثیت لرو. مخکې مې هم ویل چې کوی سي ورونه انتخاب کړي چې موږ 15-16 نفره یو، دغه اندازه په دغه کور مصرف راځي دا موږ جوړو. نو هغې مستقله د هغې په نوم به سي، هغې ته به راپور هر څه هغې ته ورکولی شي. ډېره مننه. خدای هم ښه لاره کور مو ودان. ډېره مننه. تاسې نه
زما وطنا زما هیوالا ستا صدقه شم صدا بادا ستا صدقه شم صدا بادا خدای دې نور ساته لتاو د بادا تاسو نور مغه دی والا ځای خلک چې دي وایي ژبه پر رسیدو د یوه سړه ده دوی بېلابېلو مرستو ته او د کورونو جوړېدو ته اشد ضرورت لري ډاټ څه شته نور کورونو ډاټ شته که نه شته مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم دې وخت کې قمر خیریه بنسټ چې تقریبا د افتتاح وشوله د 10 کورونو جوړولو عزم یې کړی دی او د نورو کورونو جوړولو اراده لري الله تعالی نه دوی لپاره غواړو چې په دغه ارادو کې کامیاب وګرځي او د خلکو ته ډاډ او اطمینان دا دی چې موږ سره مختلفو طرفونو نه خیریه بنسټونو نه اهل خیر او دارنګې نورو پتونو دغه کړي دي ژمنې کړي دي امید ده انشاءالله دغه پروسه به الله تعالی ډېر نږدې په خیر او عافیت سره سرته ورسوي موږ ډېر زیات کوشش کوو چې دوی دغه مشکل ته په هره طریقه چې کیدای شي ځان ورسوو دا کورونو بخش کې د دوی سره دا خدمتونه جاري وساتي نور څوک لري د دې ترڅنګ په دغه ساحه کې اوس د پاره د اوبو د څښاک د اوبو ډېره جدي ستونزه ده نو دلته د خلکو هغه کورونه علاوه د څښاک د اوبو هغه ذخیرې چې کومې وي دوی څاګانې وي هغه هم ختمې شوي دي اوس دپاره موقت ډول سره دلته اوبه یوازې د موسساتو لخوا راوړل کېږي دلته د اوبو د دایمي ستونزې د حل برخه کوم څه شوي دي نو زمونږ د موسساتو ناسته شوې ده او هغوی موږ ته د اوبو په بخش کې پوره اطمینان راکړی دی او موږ خپل هم کوشش کوو چې کوم ځای کې کومه ستونزه وي چې هغې ته رسایي وکړو او کوم خلک چې ډېر کورونه جوړوي نو په کار دا ده چې هغوی ورسره د یو څاک دغه هم وکړي د اوبو هغه انتظام هم برابر کړي ډېره مننه ډېره مننه ستا صدقه شم صدا بادا خدای دې نور ساته لتاو د بادا خدای دې نور ساته درنو لیدونکو دغه وا د مزار درې د ودیرو کلي او تاسې د خلکو خبرې واورېدلې هغه مرستې چې له دوی سره شوي د هغې اړوند معلومات ترلاسه کړل او همدارنګه د قمر خیریه بنسټ چې نن د 10 کورونو افتتاح غونډه وه له هغې هم خبر شو چې دلته ودیرو کلي او ځینې نورو کلو کې قمر خیریه بنسټ 10 کورونه جوړوي نو موږ هیلهمند یو چې دغه مرستې د حکومت او خیریه بنسټونو او عوامو لخوا لا هم دوامداره شي دغه خلک لا هم نورو مرستو ته ضرورت لري دغه زموږ د نن ورځې خپرونه وه او هیلهمند یو چې تاسې د مرستو اړوند چې کوم تشویش و هغه هم راپه شوی تر بیا او بلې خپرونې پورې تاسو ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ صدا بادا